السلام علیکم ملګرو. کوم انسان دی چې قبر کې نه خاوره کېږي، نو د مولانا صاحب له اورو دا کوم عمل دی چې هماغه عمل کوي او چې قبر کې نه خاوره کېږي، دا پکار ده موږ خپل ځان کې مراولو دا عمل نو د مولانا صاحب د خولې له اورو د مولانا صاحب بیان مخکې ملګرو سره لازمي شیر کوي او د مولانا صاحب کمنټ کې ماشاءالله مو لیکي راځي دا کوم عمل دی چې انسان قبر کې نه خاوره کېږي، دا عمل موږ ته پکار خپل ځان کې راولو. څوک نه خاورې کېږي. دوستانو دا ویډیو د زړه په غوږونو واورئ. مونږ تاسو خو زیاتره خلک وایو فلانې وفات شوی څو کاله پس مو چې هغه قبر کولو کړی خاورې یې ریدي څه هم نشته. راځئ زه درته داسې اشخاص نن په ګوته کوم چې هغوی به قبر کې پراته خو رک روغ رمټ به یې بلکل دا خاوره به یې نه خوري. اول خو پیغمبران دي علیهم الصلوات والتسلیمات. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت په دې ځمکه دا حرام کړي دي چې دوی د پیغمبرانو جسدونه وخوري، نشي خوړای. پیغمبران ټول سلامت په دې ځمکه کې دي. بیا ورپسې شهدا دي، شهیدان، اولیاء، صحیح علما، صحیح صلاحا، دا هم ګوره ځمکه نه خاورې کوي. او دریم نمبر حافظان د قرآن کریم دي. هغه خلک چې چا قرآن زده کړی او په حفظ یاد کړی او د قرآن چې کم حدود دي په هغې کلک عمل کړی دی. د اسلام حدیث شریف دی کله چې انسان د ځمکې ته داخل شي، د ځمکې ته الله جل جلاله وفرمایي ای ځمکې ستا خېټې ته ستا ګېډې ته نن داسې شخص درغلی چې د هغه په سینه کې زما کلام قرآن کریم دی. ای ځمکې ګوره چې دی قاري او دی حافظ ته څه ونه وایي، نو دا ځمکه څه جواب ورکوي؟ یا الله جل جلاله د چا په سینه کې چې ستا کلام قرآن کریم موجود وي په هغه خلکو ما زور نه رسیږي، زه نشم خاورې ایرې کولی. نو دوستانو قرآن وایئ، په دې دین باندې ځانونه قرباني کوي. که څوک په دې دین قرباني شو دا شهید دی او د شهید دا هم ګوره ځمکه نه خاوري. شهادت دا ډېر غټ مقام دی. نو کوشش وکئ چې خپله قرآن ووایئ. که خپله قرآن نشئ ویلی په بچو یې ووایئ، په قرآن ووایئ. که قرآن تاسو ویلو همدغه قرآن به مو سفارش کوي، همدغه قرآن به تاسو بیا جنت ته راکاږي، همدغه قرآن به تاسو جنت طرف ته راکش کاږي. نو کوشش وکئ چې ځان په هغه خلکو کې شمار کئ چې دا ځمکه هم تاسو ونه خوري. هغه یو نیک عملي دی، شهادت مرګ دی او علم دی او قرآن یادول، حفظ کول، په هغې باندې کلک عمل کول. ان شاء الله العزیز دا ځمکه به تاسو نشي خوړی.